السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احمد فواد درانی نن یو ځل بیا ستاسو په درانه حضور کې د یوې نوې جالب ویډیو سره حاضر یم. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو ستاسو د خوښې وړ وګرځېږي. قدرمنو دوستانو، زموږ نننۍ موضوع چې ده، موږ څنګه کولی شو چې په خپل آی ډي کې یوه پیج جوړ کړو یا یوه صفحه جوړ کړو. صفحه موږ چې کله ځان ته یوه صفحه جوړه کړو، باید چې د هغه لپاره موږ موضوعګانې ولرو چې حد اقلا په ورځ کې یوه موضوع موږ پیج ته اپلوډ کړو او له خپل ملګرو سره شریکه کړو. نو قدرمنو دوستانو، زه به تاسو د پیج جوړولو یوه طریقه وښیم، اسانه طریقه. ویډیو مه سکپ کوئ او ویډیو تر اخره پورې وګورئ. کله چې تاسو ویډیو پیج جوړوئ نو په دغه طریقه جوړه کړئ. زه به تاسو ته وښیم. زه په لایټ فیسبوک کې جوړوم، تاسو چې په هر فیسبوک کې جوړوئ تاسو جوړولی شئ. نو را به شي په خپل آی ډي باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په خپل آی ډي تاسو خپله کلیک وکړل، را به شي په دغې لاندې برخه کې موږ ته دغه 3 ټکي اپشن راکلی، په ده باندې بیا به کلیک وهو. په دې لاندې برخه کې موږ سره کاپي لینک ټو پروفایل دی. نو تاسو کولی شئ چې دغه ځان سره کاپي کړئ. تاسو چې هم دا ځان سره کاپي کړو نو بیرته به باک اپشن باندې ووهئ او شاته به لاړ شئ. بیا به راځئ په دغه 3 لاینز باندې بیا به کلیک ووهئ. څه وخت چې هم په 3 لاینز باندې به تاسو کلیک ووهلل نو دلته راشئ، په دغه تاسو لیکلي پیج، په دې پیج باندې به تاسو کلیک ووهئ. د پیج څخه وروسته دلته به تاسو راشئ دوستانو، که په دغه کریوټ پیج باندې به تاسو کلیک ووهئ. او که چیرې په هغه بل فیسبوک کې تاسو پیج جوړوئ نو دلته کونج کې به دغه ساحه کې به تاسو کریوټ پیج لیکلي. نو دلته زه په دغه کریوټ پیج باندې به دلته کلیک وکړم. د دې څخه وروسته به دغلته ګیټ سټارټ ده ما سره، په دغه اپشن باندې به موږ کلیک وکړو. له ګیټ سټارټ څخه وروسته دلته زه نوم ورکوم. مثلا زما دغه آی ډي د بدنام لوفر، زه به همدغه نوم ورته ورکوم. زه به دغه نوم ورته ورکوم. دلته مې ولیکو یا زه به دغه نوم لرې کړم، دلته به بل نوم ورته انتخاب کړم. دلته به ولیکم ستا ژوند دلته ورسره ولیکم ژوند زما ارمان. ستا ژوند زما ارمان، داسې صحیح دی. ستا ژوند زما ارمان دی. دا چې دی یوه ټپه یا یو ټپې له خاطره زه پیج جوړوم، ځکه چې زه به دغسې ښایسته ښایسته شعرونه پکې اپلوډ کوم. د دې څخه وروسته قدرمن دوستانو، دلته تاسو ته وایي چې تاسو کوم موضوع له خاطره دغه پیج جوړوئ. هره کوم موضوع چې تاسو انتخابوئ د هغه له خاطره جوړ کړئ. تاسو له هر یو څخه جلا جلا استفاده کولی شئ. مثلا دا تقریبا تر 3 دانو پورې دي چې تاسو د 3 دانو پورې هر یو ته غواړئ استفاده وکړئ. دا موضوعګانې دي. د دې څخه وروسته په دغه نیکسټ اپشن باندې کلیک وکړو. د نیکسټ اپشن څخه وروسته دوستانو دا به موږ ته په دغسې ادرس راځي چې تاسو خپل ادرس وښایئ. نو زه به دلته ولیکم جلال آباد. کله چې هم جلال آباد موږ ولیکل، جلال آباد افغانستان. دلته چې موږ افغانستان جلال آباد ولیکل، دلته به موږ بیرته په دغه باندې به کلیک وکړو او د دې څخه وروسته په دې باندې به کلیک وکړو. دلته به هم دا ولیکو. دا ادرس دی چې چیرته تاسو ادرس، دواړه ادرس دی، سیټي کنټري جلال آباد افغانستان، یا دا که چیرې ننګرهار هم کې داسې پروا نه کوي. مثلا یا زه هماغه افغانستان صحیح دی، زه به افغانستان ولیکم. تاسو چې هر شی لیکئ لیکلی شئ. نو ما افغانستان ولیکل، دلته به زه نیکسټ کوم. په دغه نیکسټ اپشن بیا به کلیک وکړو. قدرمنو دوستانو، دلته ما سره هغه جوړه شوه. دلته ګورئ ما سره ډایرکټ د میوزیک اپشن راکړو چې تاسو دغه د میوزیک له خاطر جوړه. په دغه ډن باندې به تاسو کلیک وکړئ. د دې ډن څخه وروسته موږ سره پیج جوړه شوه. دا اسانه طریقه ده. قدرمنو دوستانو، دلته به تاسو کریوټ پوسټ کول شي، دغه د لارې تاسو پوسټ وکړئ او دغلته انوایټ فرینډز ته به تاسو په خپله ځان ته فرینډونه اخلئ. دلته به دغه فرینډز باندې به تاسو کلیک وکړئ
او ځان ته به فرینډونه پیدا کړئ. دلته مثلا ما کلیک وکړل، ماته چې هر یو ته غواړې په ده باندې به هغه ته به خپل ریکویسټ لیږي چې هغه تا انوایټ کړي، قبوله کړي او له هغه څخه وروسته تاسو سره د هغه ارتباط یا اړیکه شروع کېږي. په کریوټ پوسټ باندې موږ کولی شو چې یو شی پوسټ کړو. په له دې څخه وروسته نو دوستانو دغه پیج ده، تاسو دا چلولی شئ. نو زه به تاسو ته یو بله ویډیو د دغه پیج د دننه د سیټینګ په باره کې جوړوم چې دغه د نور سیټینګونه زه به تاسو ته ښیم چې دغه پیج سره یو بل ملګری هم په دغه پیج دننه یا اضافه کړئ چې هغه هم کولی شي په دغه پیج د لارې تاسو سره څه معلومات شریکې کړي. نو ویډیو اوږده کېږي که چې دغه سیټینګونه په دغه ویډیو کې وکړم. قدرمنو دوستانو ویډیو ځان سره لازمي شیر کړئ، لایک یې او له خپل ملګرو سره هم وګورئ. سبسکرایب مه هېروئ تر څو موږ ته دغه وړتیا راکوي دغه ستاسو سبسکرایب، لایک، کومنټ، شیر چې موږ د نهه ویډیوګانو تر تاسو ورسوو. په لوی بخښونکي الله تعالی هم سپارم. خدای په امان.